الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ استاد خبره دې پورې رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه النبی یا مدینه الرسول کې کله خلافت برابر کې اداره تشکیل کړه او د قشن د حزاب د غضب نه فارغ شو او د غزوه د بنی المستلق نه د عین ورس نور خطونه د خلکو له شروع کړه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او خیرتیا وا وجدا وکچرته د رسول الله حکومت او خلافت نه وي او د خلکو له خطونه لګلې وي، نو کې دې شي د ټولو برت کړي وي، د حیثیت به برباد شوی وي. اول زور برابر کې مجاهدین ملګری برابر کړ، دغه ورسې به دشمن له د خط په ذریعہ باندې دعوت ورکړي کوي منلو په به کې بیا جګړه او جنگ دی. او تقریبا اته خطونه رسول الله لګلې دي، نجاشي بادشاہ لګلې دي، جریج ابن متا، مقوقس بادشاہ، کسرا بادشاہ، جنوم پرویز دی، قیصر، څلور خطونه دا بیان شي و. نجاشي بادشاہ له شکل عمر ابن امیہ الزمری دا خط د رسول الله راوړو، نو کله کې او به اومنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به خط راولګو چې یا رسول الله ما ستاسو کاکا دوی په لاس باندې ایمان راوړو. کله چې وفات شو نبی کریم علیه السلام په غیبانه جنازه کړه و. دویم حاتب ابن ابي بلتعاله ورکه یو خط چې سوره ممتحنه دا غبره کې نازل ډېر عزتمن صحابي دی بدري چې ورشه مقوقس بادشاہ چې جوړه جبر متانو میږي هغه زما د خط ورکا رسول الله ورته خط ورکي او ورغه. کله چې هغه خط ورکو نو حاتب ابن ابي بلتعاله ورته خپل می دعوت ورکي چې سنه مخې بده غدې کورسه باندې ګوره فرعون ناسو تقریبا 400 کال دا ژوند او شرط به کې مریض شوی نو اخر د دعوه وکړه چې زرابه زمونږ الله د شي برباد کړي د 2 لک فوج د 3 لک فوج سره چې د خلکو له نمونه او عبرت تر قیامت پورې دا بیانېږي. هغه ویل چې موږ د خپل دین د هغه چا لپاره پریدو چې دا خبره په دلیل بنه او د دین غوري به درست سره رسول الله له خطر اوله و جوړې عزتمن سړی او چت انساني کې څه اخلاق ولا دروژن نه خو زما یو څه تحقیق قبول کا یو جوړ جامع ورته ولګلې یو اسره لګلو او دو سنانه چې ماریا او بل نسرین ماریا رضی الله عنها رسول الله په خپل په نکاح کړ چې ایمان راوړو، نسرین حسن ابن ثابت لور کړه او دغه خپل ولی به پالله. دریم خد عبد الله ابن حذافه فلاس ما درولې چې عمر رضی الله عنه د هرقل لم لګلو ورسره هغه واقع به مستقل راځي. کسرا ماچاله چې کله ولګو فرویز نومېدو نو دا دعوت چې کله ورکه اول خدای غسر مخ کېدل ګران و، خو بهم رسول الله ورته دا ویلی و چې تب د یو بل والی په ذریعہ باندې دل راځي ځکه دا بدمعش شړې د سختونه او ګوري نه. اما خو چې خد ورته راغی ترجمان را وسو خدای بخبره دغه کړه ایسته خد سری شریکی نعوذ بالله من ذلک وی ویل دا محمد یو غلام دی داس ما در رعیت نه داس ما دعوت راکیو د محمد نوم ما دلم نه ولی مخکې لګیږي. رسول الله ورته بدوی وکړه. وګدا قصه تیر شو د بازان ولی په واسطه شروع د بچو هغه بخبره د قتل کی څورم خطه هرقل بادشاہ را لګل او د دحیه الکلبی په واسطه باندې جبدي وخت د فارسیان او رومانو خپل مابین کې جګړې شوې او د نظرم کړي او جذب زما بیت المقدس لفاده او صلیب په مقصد کې एकदम شکم څنګه د فارسیان وړې نه د بصره ولی په واسطه باندې ورته د سره مخامخ شو او ابو سفیان دی راځه مکړه یوسف بوسینه د رسول الله بارک وکړه. شرکه محمد خاوند لوی نسب د ګاجر کمزوري او به ورته ویل چې لکه د پلارانو کې څو د شرط بادشاہان وو کنه و وېدنه مخکې دا دعوت چا کړی د نبوت او کنه را کړی ملګری کمیږي کې زیاتی کی او پنځه مې ورته چې دا ملګری ضعفات کده مالدارانه شپږم ورته ویل چې دا کوم یو ملګری خود ارتداد نه انتخاب کړي او مې ورته ویل چې څو سره بجګړه کې واقع کېږي صورت حال څنګه اته مې ورته ویل و چې خیانت کړي کنه دې کړي
او نه هم ورته ویل چې دعوت یې سره ابو سفیان تفسیری ورته بیان کړی و چې دا ډېر اوچت نسب والا انسان دی حقیقت دی رسول الله ډېر اوچت انسان نسب موچتو لارانو کې بادشاہان هم نشه هغه به خپل حکمتونه ذکر کړی و او د څه داوا مخې چا کړم نو ملګری چې ضعفا دي او هغه زیتیږي او څوک ته مرتد شوی هم نه دی په جګړه کې کله موږ به کله هغه توکې نه کړی او د ورته ویل چې دعوت اسلام نه دی هغه به تفسیری خبره ذکر کړه د علم نجوم نه دا معلومه کړي و او د بل ملګری هم دا طلب کړو او دا مسله موږ کړه چې د رسول الله سره ملاقات شو د کې به امین زموږ دغه ډېر اکرام وکم او زما ګمان دا و چې دا راغلی خو لیکن په عربو کې بني نن به دا خبره ذکر کیږي چې پنځم خط محمد صلی الله علیه وسلم ولېګلو د علاء الحضرمي په واسطه باندې د بحرین بادشاہ له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى عظيم بحرين اغزل کله چې دا ورغه د ورځې په مسل کو د شپې په ځای کې پاتې کېدو په اسمانه دغه خواله ورغه چې کله ورغه نو ویل چې دا محمد رسول الله خط هغه چې څنګه خلاص کې وې کله د ټکه ایمان راوړو ډیرو خیر انسانو بعض انسانانو کې څنګه الله د استعداد کړي چې خبره ډیر زر اومني بعض زد وکي زد خو ورته معلومي چې لکه دغه عمل په قران او حديث باندې ثابت دي خو زه نه منم کوي عمر مسمره د درس ملګری به دا وایي چې لکه پرونه پورې درت کوونه څنګه مانی هم د زیدی لاړ او دغه زد اخر دی مجبور کې چې د ایمان نه کنګل شو د الله مخې به ایمان به ودرېږي عامله الناصبه دنیا کې ځانم سره کې او ته به هیڅ به کې نه او د صفات به انسان کې کله پیدا کیږي چې دغه سخا موجوده تقوا به موجوده دی الله او د الله رسول د خبرو په وعده باندې یقیني دعاګانې غواړي حرام او ځان ساتي وړو امیدونه ساتي به به دي کارونه کې ځان نه بندي د حق وینا د وخت قدر ورسره اقا سبب استعمالي چې په باندې عمل قبليږي مجاهده علم شرعي بیرته رسول الله خطر اولېګو له الله نبی زما د خلکو کې بعضی د خلکو چې دین د اسلام له لبیک ویل او بعضی خلک هغه ایسه په ضد باندې ودرې د مجوس او يهود دي هغه سره څوک نبی کریم علیه السلام ورته ویل کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى منزل من ساوا او دا ورته ویل چې کم سره چاله خیر خوې کې الله تعالی اجر درکړي کم چې مسلمانان دي دغه ګناهونه معاف دي چې دا کم ګناګاران دي ما معاف کړي ته معاف کا او به ورته ویل چې اساس شفاعت ما قبول کړي کبه د خپل مسله باندې باقی پاتې شو الله بر حکومت باقی پاتې کی د يهودونو جزيه والا مقصد پر جزيه کې دا خبره وا چې دوی اسلام له منقاج جزيه به تخصل دي وجنه احادیث کې چې وګوري د بحرین نه ډېر جزيه راتلي علی الحضرمی یو ورځ به جزيه راوړل تقریبا 1,00,000 درهم او پای وخت نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سر منځ کو ټول ملګرو دا خبره ورېدلې او شاوخ اطراف جماعتونه والا شعلا الحضرمی دا جزیره وړي دا تقریبا 1,00,000 درهم دی رسول الله ټول تقسیمې نو سلام چې کله وګرځاو رسول الله مسکیش ډیر ملګری راغلی و ورته وی ویلې اسما خیل لکه چې دې خبر نه خبر شي چې 1,00,000 درهم دې آشنا راوړي دي ټول صحابه ورته ویلې او یا رسول الله ځکه صحابه کې دروغ نه و وی موږ د دې خبر نه خبر شي چې دې ملګری دا پیسې راوړي رسول الله موږ باندې تقسیمې او بهترین مال دی دا د غیر مسلم نه خسلې شوی په دې ټول ملګرو باندې ور تقسیم کې رسول الله ځان له هیڅ شم پرې نه خو دوی ویلې وې زګوره پتا شو باندې د فقر په باره کې ریګم نه بلکې د دې باره کې ریګم چې دنیا سره ومنه محبت وکي الله باندې برشي برباد کړي څنګه چې دا وړاندې خلک برباد کړه ای دنیا برابرۍ کله قران او سنت کې سړی وګوري زمونږ الله قران کې فرمایي وکړه چې دا ير نه وي چې دا مسلمانان د کمزوري به ایسه غیر مسلم شه دي کافرانو د زینی او د قشند دروازې او اشداري او چتونه او فرشونه او داستانه دا ټول مر سره سره جوړې کړې وي رسول الله فرمایي چې سړی په کېشته کې نشه د خپل کوته وګو کې دمدک بیره وګوري چې دې پورې به څومره او به دې دنیا نسبت په نسبت سره آخرت له د قشند دي ملګرو سره روانو د چلی یو بچی مردار پروت ویل کدا بچو تاسو کې بدومره پیسو والی صحابه ویل مفت منالو ځکه دا په خپل اهل باندې سپک دي رسول الله یو قسم په الله لکه څنګه چې دا په خپل اهل باندې سپک دي دغه شند د دنیا زمونږ الله باندې سپکاره عبد الله ابن مسعود فرمایي دنیا زمونږ الله دوسه دشمن دي دوړ لور کوي او لیکن د دین چې د ایواز دوست لور کوي دشمن لنا د مردار غونډه ده
حدیث کې راځي د مسجد وزر په اندازه باندې حیثیت نه لري، چیرته وی کافر انسان له غلط هم نه ور کړي. د مصر یو عالم دغه به فرمایي شاعر وی پرس کا چې د دنیا د مسجد وزر په اندازه باندې دا هغه په ټوله دنیا باندې تقسیم کسو به څومره یې سوور شي چې د غیر پر د آخرت برباد کی. دا ډېر قمقل جاهل انسان دی چې هغه د دنیا په ټوله باندې تقسیم کی وې دا وزر او دا به شرط دی معمولی شي لبیک وي او غلوی آخرت هغه مزیدار آخرت چې د غیر پر رب العالمین موږ پیدا کړیو. زمونږ د الله جواره غونډې تو پکې د محمد رسول الله غونډې تو پکې د ابوبکر او عمر او عثمان او علي غونډې تو پکې وي څنګه انسان به کې پاتې شي. حدیث کې راځي عبد الله بن عمر له ویلي د کجورو باندې چې د زیړې ما څنګه ویل کسان چې دغه ما څنګه دا معمولی غوندې نور په دې برکه کجورو پاتې وي د دنیا د ژوند د شه د چې د تیر شوی د لکه د معمولی نور ختمه ده نور. نوح علی السلام چې تاسو کې د دنیا مثال څنګه دی ویل ګډېرو مزیدار باغ دی او دوه دروازې لري په یو باندې را داخل شوم په دې بل باندې وته مس په پوینه شو د خوب لیدلې د مرګ د شه لکه د خوب راوچتون کې سړی په دې خوب کې بادشاہ وی وزیر وړي روچت منصب لړ شیدلې خو بل سړی چې دیکھ پوینه او خو چې لکه اوچت شنه وخت لري د مانځه وخت دی چې روچت شي شیم دی مرګ به د قشم اوچتای یډر مزیدار خوراک دی او هغه انسان اوخره د مدینه مرینه چلان تیر شي به حق شي ته جوړیږي چې هغه ټول معلوم دي. سلف وکلا خپل کشان د مسبلو لړا واسو به ورته ویل چې هذه حقیقت الدنیا دغه دنیا حقیقت ورته وګوري. عیسی علیه السلام فرمایي دې مثال د څه لکه خلقن تر فولو څه خلق تیر شي وي او څه په دې منځ کې د سره روان دي. دا ډېر قمقلو جاهل سړی چې انجنیر راولي په دې منځ باندې نقشې جوړي چې لکه ځل تاباده نه کوي. کله فرمایي وې مثال دنیا د دنیا دا مثال د څه د لکه زره په وبا چې څومره انسان سکی هغه مراد ته کیږي څومره شي وړاندې کوي کار خرابېږي. رسول الله فرمایي حدیث مشکات کې راځي لکه بصری دا شتل او رکشا شکل حیوان لګزره او خوري نشون بیم تیر شي او معده بیم برابرې خو کچرته زیات کینو ایست جوګیر بشي مړ بشي. انسان چې ګره د دنیا له نږدې کې د ځړ غره وژني یا مزیدار کاسه دا پاغي کې اصل شهد دی یو مشرش هغه ته معمولی خوراک وکي به اوچت شي نو د بشوندم برابر او خېټه مړه شو خو کچرته به د خپل وردن نه کې بیا به د وزر وردن نه کې څم خېله د قمش به ته وتی شي هیڅ چرته مستي ونوس. اې دې مثال کړه د شری رسول الله فرمایي چې شړې په لار باندې روانه او دونه لاندې سر دمو کې د بخمق انسان یا جهاد انجنيران راولي او بلډینګونه جوړ کړي او دا کوي هغه خوبونه دي. یو زنانه د چمخه پټکړې دا ډیره بد شکل ده یو سړی له چې ما به سره روان څه زبستا خواهش پوره کوم شکل یو ځای له بوزي او د خپل پرده لري کې نو ایسه بد شکل مخي بیرونقه او څومره ملګری چې باغې چې دي هغه ټول لدا خبرو کې چې دا وښنه یو اثر کې لري راغلي دي. د دنیا مثال سره کې پیغله زنانه چې بای باندې قسم زیارات دي کیسه یو بادشاہ په یو چوک کې ودرولې او ډېر مزیدار ترکاری او په برابر کړی دا کورونه او چمنو بنگلې دي او دې زنانه دا وایي ما دعوت دي خلکو لکړې دي قسمت پوښتنه درنه کوم ته خدمت مو کوم ما دلار ورته صحیح کا خو کستا په زیبو جنت باندې اخته شو زی پری خودلم ګوره ورم څنګه کې امام تی دی دا وباسه کم سړی چې هغه د دنیا لراغه وي د دنیا نه دا ته پوښوي چې الله به چرته نو ایسب الله له عمر شي کې دنیا به مرته الله ورکی خو کدا شرط دنیا په دې زیبو جنت باندې اخته شو الله خو تی دی دا وته دنیا بس موږ الله ورم نکی. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي به اخرت مقصد وګرځو دنیا په خپل الله راګي زمونږ الله به درکې خو کدا دې مقصد وګرځو کې دې شي درې نیم کې اخرت دې برباد دي تس نس دې ګډ وډ دي. نورم ډیر مزیدار مثالونه علماء ذکر کړی دي. نو رسول الله ورته ویلې چې په دې باندې تاسو باندې نه یریږم چې فقر بدر باندې راشي مړه بشي بلکې دنیا سره به مینه شروع کې زمونږ الله باندې برباد کړي لګ تیر خلک. عباس سے به خپل صدر عیسی اور کې د بدر په واقع کې دا مسله ذکر شوی و او د دې سپینو زره د سره زره نټک کې رسول الله علیه وسلم اوچته کاغه وینا ملګر له ویره اوچته کې وینا اوچته ورته نه کوي زوري والو زماله ته کم کې خو به قوي انسانو چې زوري والو روان شو رسول الله د سید خپل سترګې به باندې کړي وي تر دې پورې چې عباس سے پنا شو وې د په حرص باندې تعجب وکي کینه په دې شمال کې حرص پکار دي ځکه دا حلال مال د کافر نه خسرې شوی دی بهتري مال اندقه مال دی. نتیجه اداره اعلی چې انسان باول د دین کار کوي څنګه الله به ایسه بدر دنیا ورکیو دا خبره غلطه راشده اول نشړې دا وجره زماره بنگلی وي او زماره دومره ملګری ګاډي دی او تجارتونه دی او شرکتونه دی او ناس ولاړ دی او مجلسونه دی. دویم خطا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام
د سلیت ابن عمرو العامری واسطه باندې حوزه ابن علي لړاولېګو ورته ویل چې دا خط اغلوي سا لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله دا خد محمد رسول الله د خوانه راغله دی حوزه ابن علي لا تسلیم شاء الله برمه سالم جوړ کړی دی ویغه چې کله دا خط وکړو نو دی اساس لري ول سلیت ابن عمرو العامری لا چې زه خوري یو قوي پهلوان سړی مو د عرب زما په ولړ دی یو دمکی مو د رسول الله لور کړه زب بالکل تاسو په واسطه باندې ایمان راوړم او تاسو تسلیمي به ومنم زما در تسلیم کوم خو په دې شرط باندې چې محمد رسول الله مال به خلافت کې شرط بر خراک اته دا ګمانو چې دا چیرته بادشاہ به یو زبې وزیر پاتې شم کدا مرشي به مال دا منصب پاتې سلیت ابن عمرو العامری چې رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله حوزه ابن علي د شي ویلي نبی کریم علیه السلام یې والله قسم بالله زبد زمکه او قتم دل ورنکم کچیرته د بل فرض او تقدیر ایمان راوړي رسول الله په مخبل منصب باندې پرې خو ځکه رسول الله د شانه مشری نه خاصه زمونږ د نبی د خلکو مشری سره سات او دا مشان به خپل مشری باندې خپکیږي په دې باندې رب پلک ویلي کې اسره اسلام مقابله له ودرېږي وی ویلي چې د دې په علاقه کې به خطرناک خراب سړی پیدا شي چې هغه بدن نبوت داوی وکي او دا بو وکي او دا او بیا هغه وجل شي ملګرو ورته وسوک به وجنه تاسو به وجنه تاسو ملګری دا مسله چې کړه وکړه جبريل عليه السلام ورته ډیر وخت سره ورته چې حوزه مردار شمرش او به بده کې مسلمه الکذاب پیدا شو هغه د نبوت داوی وکړي د قشند دي سلیت ابن عمرو العامری ملګری بشوراله عاصم سیب دی او وحشی رضی الله عنه ځکه وحشی سیب شو حمزه شهید کړو وی ویل چې په اسلام کې ډیر یو عظیم انسان وجل دي اوس په کوپر کې یو لوی سړی وجنه وی دقه مسلمه الکذاب دیوال باندې ولاړو ملګرو له تقریر کوونه دا بری پښکو سوالو کې ډیر تکړه وحشی رضی الله تعالی عنه ویلان د خانه ورته ودرته چې بدینس کې ورلند دی ورته ویسه مردار ختمه کې دا ګوره د دنیا حریص شو ځکه دا شرطونه لګول پر رسول الله باندې جزاب استا خبره منم خو به دې شرط منصب او نبوت براک پیغمبر علی السلام ویلي وی مونږ چې د بادشاہي مسله نه د خلکو له منصبونو دا شي نه ورکو بلکې یا به اسلام کې را داخلي کو یا به جګړه له تیاری دریم خط د شجاع ابن وحب واسطه باندې رضی الله تعالی عنه غسانی بادشاہ له ولېګو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد الله بنده او رسول له غسانی بادشاہ له خط لګره شوی دی وی او کو دای ورته ویل تسلیم شه الله بس حکومت برقرار کړی دی او که چېرته تسلیم نشوي زما سره د فوجانو مجاهدین دي چې صفه بدل شو ګور اعلان دی بریک یو دم دا چې دي سره ورشد نو ویل چې من ينزعني وکم سړی به چې هغه بسمانه د حکومت والی لا شیخ خلاص دی محمد صلی الله علیه وسلم تکبر وکړي یو وکړه ودا اسمان حکومت او بادشاہي خاصله او دا خبره وکړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په ما باندې عملیات کې زه په هغه باندې عملیات کوم خپل فوجم تیار کړ او د قشن اسونه وغیرہ برابر کړ تر څو پر په مدینه منوره باندې حمله وشي لیکن رب العالمین رسول الله د شی ویلې و چې اوس په مجاهدین اخو ورزي نور د دشمن په مجاهدینو باندې نشراتلې ځکه پیغمبر علی السلام الګور له چې الان ننجد نقزهم من في ورزو او هغه په موږ باندې راځي دا بالکل امن او امان دا خبره و چې په مدینه باندې به هیڅوک نه راځي عمر بن خطاب فرمایي زه ورځ چرته وته وې سړي ما دروازه ټک ټک ډیره سخته وې زما سره دایره پیدا شول چې غسانی بادشاہ راغی د فوج راوسه وزر کومنډ منډرو وته ما دی ملګری لمر چې لکه څه چل شوې دی خبر ته نه ما وې چې نه وې رسول الله خپل بیبه طلاق کړی دی دی خبر باندې سم کوی شی نو عمر صاحب لراوړه غډر ور خطا راغی چې کله ته پوښتنه کې رسول الله هغه طلاق کړی نه وي خو اسی دې په دماغ کې دا خبر شاو راځولې وا تحقیق کړي نه رب العالمین به مجاهدین ورته قوی کړی د حکومت می سبه ما شو الله رب العزت به د قشن شام فتح کې یمن فتح کې دغه نور سره تبوک مسلې څلورم خطي ولې غلو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې چې د محمد رسول الله ډیر شي ملګریو مغیره بن شعبہ رضی الله عنه امیر معاویه او عمرو بن العاص دا درې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر اوچت قهرمانه ملګری و معاویه صاحب دومره وکړ انسان و چې حکومت لنګول کی او دغه په جوړول کې ډیر پوره سیاست لرو وکړته لرله او مغیره رضی الله د شو کبه یو کار کې ډیر دروازې او په هر دروازه کې تا پولیسه مقرر کړی وي او دیمه مغیره به ویل چې زه په یو گیټ باندې اوسم په یو دروازه وی وته چا بلې دلونه د نبی کریم علیه السلام مزیدار ملګری د بحرین بادشاہ ولې غلو عمان لا او داغت وزمن و جعفر او عبدي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى جعفر وعبدي
ودا خد محمد صلی الله علیه وسلم دی شهادت الله بنده او رسول جعفر او عبد الله شدوړونه دي تسلیم شي الله بس تاسو حکومت برقرار نشي پریری عمرو بن العاص فرمایي چې کلمه دا خطر واقع سور عالم ته پوښ مې دا وکړي چې په دې دوه مورونو کې کم یو د نرم اخلاق والا دي د چا اخلاق په ګډه برابر دي او نرم وې ملګرو مالوي چې الله کې عبد دي وې دا عبد خو له ورله ما ورته ویل چې دا خط محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی وې خو ته پوښتنه اسمانه وکړه یو دا مالوي ویلې چې کوم شي له اله يدعو د رسول الله مقصد څه دی چې د خلکو له خطونه لګي وې ما ورته ویل چې يدعو الناس الى طاعه الله خلق د رب العالمین بندګي لړا دیږي دعوت ای دویمه مالو چې تاسو نه ما عمر وې د پلان څه نه ما عاص ویغه په کوم حالت کې مړ دی ما په کفر کې وې زم دغه په عقیده باندې مړ کېږم ما زم کافر مړ کېږم چې ستا پلان په دې عقیده باندې لاړ دی وې ما ورته ویلې چې زه ارمان کوم کاش هغه ایمان راوړې وي ته په دې عقیده باندې ګور مړ کېږم اسلام راوړا او کړه دنو ډېر خطرناک فوج لري محمد صلی الله علیه مجاهدین در بسره زی علیه السلام ویل کچا په ایمان راوړو کني دراوړې ما چې او راوړې وي چا راوړې ما ورته ویلې نجاشي نجاشي راوړې وي او نجاشي چې کله ایمان پیراوړو د خلکو سره څه معاملې وکړه د قومي ما وی چې مونږ کړه ټول په ایمان راوړو وې ما لوي چې دروغ مو وای دروغ جنا پر رسول الله دی وسړي ایمان راوړي د قوم د بغاوت نه کوي ما وی چې دروغ نه وای موږ اسلام د دروغ رد کوي ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي در منافقانو علامه ده بل حدیث کې دا راځي چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پریدو غوښر د دروغ غوروي نه زمونږ اسلام د دروغ نه منع کوي ویل کده هر قلب بچا په پوي دی ما چې او پوي دی ویول هغه د مخالفت کې څه عکس العمل کارنه کې ما ویل نه د هر قلب بچا د تر زيو هغه ورته ویل چې دینه جاشه به تعالی مخکې جزیه درکول لکه راوښه دا واړه واړه حکومتونه د يهود نصارا ولا دوی د خپل جزیه او ټیکسونه ور کوي وې ډیر وخت نجاشي بادشاہ ورنکړنو ما ورته ویل چې ګوره تعالی خود ته جزیه در نکړه حمله په وکا دلته چې ایمان راوړي وې دي هر کلمه ویل چې ما پیسې چې ایمان راوړو کار کړی کزما چې ته قدرت ما ایمان راوړو به ویل چې دعوت رسول الله سره وې ما ورته ویل چې دعوت رسول الله دار چې خلق د الله طاعت را بلی او منزل را بلی او به د قشان زکات را بلی او د دې شل رحمی لرا بلی پاک دامنی لرا بلی وې دما ویل چې لکه ډیره مزیدار خبره دراوړي د خارمان چې ما د اوروري ومني زکات ما د اورور چې ډېر خطرناک شړې ده منل تیار نه دي وې به ما ورته ویلي چې تاسو اسلامي حکومت ومني او مسلمانان شه الله بس تاسو حکومت هم نشي برقرار پری دي په دې شرط باندې د خلکو نه زکات اخلي بده به تقسیموي وي زکات ته به کیسه ویلش ما وې د مالدارانو د نصاب له شمال ورشي او کال پیتیر شي قرضونه پې نه یو ضرورت نه اضافي دا به په تور مثال بزرګي 25 روپۍ دي ونی می تولې 10000 او 250 می تولې 15000 دغه اندازه را چې 15 ګرام شاوخوا جوړيږي وسمه رقم دې تیار نشي چې موږ زکات راکې به ملګرو باندې تقسیم کوو وې دوړم د سلاس پلاس زما لاس وې د شنیول او تړلې چې اق جعفر له ور مخامخ کړو وې لکه دا څوک دی ودار محمد صلی الله علیه وسلم اساس دی وې دا لاس اخلاص کې ویلاشنه په ما باندې اخلاص کړ وې زما اراده کې نسو کې نسولې پر نه خو د مې دراولم وې څل راغلې مې دا خطر کړې تاسو اسلام راوړل دا وېزا سبارا شبه بګورو وېزم لاړم چې کله سبارا دروازه مې ټک ټک وې دروازه ولا زپر خودم نه دننه بیرته دې عبد بشور علم شلکه دارو خو دې مانو پری دي وېغه مال وخت واقع سوال تورل ما ورته وې چې هغه سړیم چې پرون رسول الله رخوانه راغلو او تار مې د اسلام دعوت درکړې دي وې دوړ ورونه په وجه کې څه جدا شو اخر کې ایسه دوړ ایمان راوړو الحمدلله چې کله دا حکومت وې دوی ایمان راوړو نو حکومت هم به ایمان راوړو دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د رسول الله دعوت په قران باندې و اې دې بدا مقصد نه چې تشاره دعوت ورکړي چې د علم نظریه پورې دا ټول خبره ورته وکړي مصعب ابن عمر اسعد ابن زراره خالد ابن ولید ابو بکر عمر ابن الخطاب او دا قشن د صحابه دوی له قران زده کې به ورته ویل چې وزیر لاړ شي د قران درس او تدریس کې دغه بیانې دعوت او دا ډېر غټ اثر لري جنت سړي له بدی باندې ملاوي کې دا جنت بده شنی چې سړي د لا اله الا الله وي به د قران او سنت مطابق عمل نکړي مخکې درس کې ویل شي و چې دې د لپاره اسباب دي یو سبب کې دا پوره ایمان بسړي راوړي او په مانځ کې به خشوع کوي د فرش حفاظت بکې د به پیری مجلس به سړي مخاړي د امانت لحاظ بکې د وادي پابندي بکې د مانځ حفاظت بکې خلکو له بخیر ور کوي شکل بده شي جوړي چې تر تعالی سړي وګړي صلی الله رايچ وګد عمر د قران او سنت قانون لاندې تیرول پاک دامن خلکو باندې بدنامه نه لګول او د قشانه
د مسلمانانو باندې کې جداین راوصل مشکلاتو کې صبر کول او په انعاماتو کې حمدونه ګاونډي سره خصلوک د دروغ نه ځان ساتل او پاک دامنی انتخابول او اهل عیال لپاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول صدقې کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول د بیکار سړي د لپاره کار پیدا کول او د قشن سړي مغلوب دی هغه وشتول او قدم نه د خلکو نظر بندول د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تدیجه پر دعوتونه و اتخذونه لګلی و نجاشی بادشاہ لګلی او عمرو ابن امیہ الزمری مقوقس بادشاہ لګلی او حاتب ابن ابي بلتعه کسرا فرویز بادشاہ لګلی او عبد الله ابن حذافه هرقل بادشاہ لګلی او دحیه الکلبی او بحرین دی لګلی و علی الحزرمی او شپږم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غسانی بادشاہ خو لګلی او شجاع ابن وهب او د قشن دی بل بادشاہ لګلی او سلید ابن عمرو دا حوزه ابن علیلا العامری او اتم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عمان بادشاہ له جعفر او عبدی او اغیل لګلو عمرو بن العاص اېدین ورسره خبر غزار اعلی د خبر د شو علاقه د مدینه منورې نه تقریبا د شمال علاقه په لو یو سلسله کیلومتر کې دا واقع ده چوکانو بدري ورسې مزل کو شکل غاړه مزل کې نو 2.5 غنټو کې په اندازه باندې راشي او وسم عربو په ماغه اندازه باندې پر خودره د چې د غرب د خوا کې باغونه د ولادت د منځ کورونه ځړه نقشه پر خودره د پاره د عبرت چې خلک ال درجی قلاګان دې چې کوم انسان ال تراړي هغه به کتلې دي په دې کې د نړۍ بدمعشان اوسېدل چې هغه يهود دي بني قریظه کې هم دوی تخریب کړي او بني نذیر کې هم دوی تخریب کړي او رسول الله د وجل ارادین کړي وي خلک به امر اوچته ولا په مدینه کې هم تحریک شروع کړي اخر رسول الله ملګرو لوي چې دې خلکو له گزار پکار دي ورجو بشي خوې ویلي چې بده کې زنانم لاړوي ام سلمہ وغيرها ده حدیث کې هم د قشن لپاره راغلي دي قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې دله به هغه انسان ورځي او هغه سړی به برخه اخلي چې سنت حدیبیه کې برخه اخستي ځکه دې ګډه غنیمتونه و او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت داو چې کله به دې طرف لونو توریه کې به کوله دا خو به وخودو او چې بده شتو به توریه کوله دا طرف به وخودو په دې کې ډایرک ملګرو له اعلانو کې چې خیبر په طرف باندې رواني وو مجاهدین یې صحیح برابرۍ وجدا وا چې رب العالمین رسول الله دا ویلو قران کې دا خبره ذکر ده چې دشمن په تاسو باندې نشراته بلکې تاسو په هغه باندې ورځي بغیر د جګړې نه بد علاقه تاسو نه شي که دشمن دوله اطلاع ورکړي کورنه کې هغه څنګه مقابله نشي کولای منافقانو دا ویل چې دا مسلمانانو مجاهدین خو موږ باندې بخل کې ولی موږ نه پرې دي هغه ویل چې موږ الله د قشن ویلې چې د حدیبی ولا خلک به دې کې برخه اخلي چې هغه تقریبا 1400 مجاهدین دي بهم که تاسو چې موږ د الله د رضا لپاره ورزو جګړه کوو راځي موږ سره بری سکون کې ودرېږي چې په دشمن باندې تعرض کوو غنیمت کې تاسو برخه نشته چې غنیمت کې برخه نه بیت سو منافق انسان همیشه د غنیمت پسې ځي عبد الله بن ابي بن سلول له هغه د قشن دي خلکو له اطلاع ورکړه ورته ویل چې رسول الله سره د فوجانو در روان دي او ځان د لپاره کته برابر کړي هغه بن غطفان لا خط ولې ګل هغه چې رسول الله موږ په خلاف باندې روان دي فوج موږ لراکا دغه بادشاہ شو ډیر قمقلو احادیث کې راځي الاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به تقریر وکړي چې جګړه کوو لزر فوجانو په بس د توري ونیږي چې بالکل موږ سره امر لا تیاری قمقل خلقو وی ویل چې رسول الله موږ باندې روان دي او تاسو موږ سره کومک وکړئ چې څلور زره فوجان بدر کوم لزر او تیار شي ودر ول ودان یزي د توري د ځان سره بوزا رسول الله شکر اطلاع ورسېده چې هغه خدا کار کړی دی ابو بکر له ول چې دا جنډا ځان سره والا ورففنا مبانی او صحابي او هغه رسول الله مدینه منوره کې په خپل ځای باندې امیر او نائب مقرر کړي او نور پیغمبر علیه السلام سره د مجاهدینو سره روان شو په دې کې بیره ابو هريره سره ایمان راغی ایمان راوړو ابو هريره چې هغه 15 سره سره درې حدیث نقل لي تقریبا دغه په دینم کې دیر شو اقوال علماء ذکر کړی دي خو خپل نمی عبدالرحمن ابن صخر او به پکې د عامر بن الاقوا اشعار د زنانو سره د خطاب مسله رااله د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نور کې سم معجزات په دې کې صادر شول او را روانه چرشه فروج باندې چرته ژوندۍ د رسول الله تشکیل سره د مجاهدینو چې جنډه د ابوبکر سره ده په کومه طریقه باندې خیبر لورغله او څومره جګړه وکړه او په څومره کې دا جګړه وشوه څومره غنیمتونه پکې رااله او څومره حالات پرې کې من لراله او رسول الله څومره معجزات پکې صادرې شوې دي دا به ان شاء الله را روان چرشه فروج باندې به تشریح تحلیل کو د روزي په میاشت کې هم د ترتیبي چې د چارشه فروز باندې موږ تاسو خپل سیرت وې دغه نه ورس ان شاء الله به د روزي خپل درس کوو تر ما ځګره پوره کېږي د شون باقی دوه مهمه خبره ده چې نن درېنی می بجې فیض القرآن مدرسه شیخ عبد الرخیلو کې ده البته د قرآن د درس افتتاح کیږي نو کوم ملګری کوم شي کورنۍ د خوي په طرف باندې د الله درزه لپاره باغې کې برخه اخستې شي ورتلې شي دویم بار د روزي مبارک یو مضمون شیخ صاحب لیکلی دی
هغه ان شاء الله تاسو باندې مفتقسمیږي په دې طریقه باندې چې خپل اغایات کې په شیټ مې شی بل مرګ الله ورکنو د شل کا دعوت څومره ملګری شي په دې باندې کې تاسو سره په دې اجر کې برخه ده د عادل پناه باندې مجلم دي ادارې د خوانه نشر کېږي نو تقریبا دغه مبارک دومره اصولي بساسو نه کېږي چې روانه به بل مجلب هغه باندې چاپ کړي شي رب العالمین دې موږ تاسو له قرآن او سنت بصیرت را نصیب کړي او محمد رسول الله تابعداري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین